چې کله موږ الله ته ودرېږو او 50 کاله ورځي او لغړ توغړ ولاړ یو او هېڅ راسره هم نه یي، صرف موږ یو زموږ اعمال یي، نو دا خلک به ډېر تنګ شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو یاره وایي چاته وایو چې الله ته سپارښت وکړي چې حساب کتاب شروع کړي. ښه نو اتفاق به په چا باندې راشي؟ په آدم علیه السلام باندې. وی آدم علیه السلام ته وایي ولې؟ ځکه چې آدم علیه السلام د انسانانو پلار دی او الله په خپلو لاسونو پیدا کړی دی. دې چې زو آدم علیه السلام ته وایو، دوی به لاړ شي آدم علیه السلام ته به وایي یا آدم ای آدمه ته الله په خپلو لاسونو پیدا کړی، ته د انسانانو پلار یې، اما ترى ما نحن فی، ته نه ګورې دا په کومه سخته کې ستا دا بچي ولاړ دي؟ الله ته ووایي چې حساب کتاب شروع کړي. خلک تنګ شوي دي، نو هغه به څه وایي؟ نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. الله اکبر. تاسو لاړ شئ په چا پسې؟ تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام، په نوح علیه السلام پسې. دا د الله ولنی پیغمبر دی، ځمکې ته لیږلی شوی دی. خلک به راشي په نوح علیه السلام پسې، نوح علیه السلام به وایي نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام پسې، دا د الله خاص ملګری دی. الله وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم د الله خاص ملګری دی. خلک به ابراهیم علیه السلام ته وایي ای ابراهیم ته د الله خاص ملګری، په موږ باندې سخته ډېره شوې ده، که ته الله ته ووایي چې حساب وکړي زموږ سره، هغه به ورته وایي زما سره د خپل ځان غم دی. په موسی علیه السلام پسې لاړ شئ، د ده سره الله ډایرکټ خبرې کړي دي. وکلم الله موسی تکلیما، الله په قرآن کې ما د موسی علیه السلام سره خبرې کړي دي. خلک وایي ای موسی تا سره خو الله خبرې کړي دي، الله ته ووایه چې سپارښ وکړه چې زموږ دپاره د حساب کتاب شروع کړي. موسی علیه السلام به وایي نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. د چا سره د طاقت دی چې الله سره خبرې وکړي؟ یو حدیث کې راځي دا پیغمبران به وایي چې موږ د الله سره خبرې نشو کولی. نن زموږ رب دومره غضب کې دی چې مخکې چې ته دومره غضب کې نه و، موږ نشو ویلو الله ته. تاسو لاړ شئ په عیسی علیه السلام پسې. عیسی علیه السلام الله بغیر پلار نه پیدا کړی دی، هغه ته خبره وکړئ. خلک به لاړ شي عیسی علیه السلام ته به وایي ای عیسی موږ باندې سخته ډېره شوې ده، دې خپل رب ته ووایه چې د حساب کتاب شروع کړي. هغه به ورته وایي نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. تاسو لاړ شئ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. ګوره په هغه ورځ د دې اوچتو پیغمبرانو د الله سره د خبرو طاقت نشته. الله په سورة النبأ کې څه وایي؟ یوم یقوم الروح والملائکة صفا، الله وایي په هغه ورځ به جبریل علیه السلام هم ولاړي په ارض محشر باندې، ملایک به هم ولاړي، ټولو به صفونه جوړ کړي. لا يتكلمون، الله وی چا کې به طاقت نه چې ما سره خبرې وکړي. الله اکبر. عیسی علیه السلام به وایي لاړ شي په پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پسې. دا د الله خیرنی پیغمبر دی، دا د اولنو د اخرنو سردار دی. د دې دپاره الله راتلونکي او تیر شوي خطاګانې ټولې معاف کړي دي. ده ته ووایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا خلک ما پسې راشي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته وایي زه به ووایم الله ته، بیا به په اوږده سجده باندې پرېوځي، په اوږده سجده باندې د الله حمدونه ثناګانې حمدونه ثناګانې. بیا به ورته الله وایي یا محمد ای محمده صلی الله علیه وسلم ارفع رأسک، سر اوچت کا چې څه غواړې موږ به یې دله درکو، او د چا چې سفارش کوي موږ به یې قبول کړو. څه وې یا الله وایي حساب شروع کا. دا خلک تنګ شوي دي، هغه به ډېر ناشنا وخي. بیا الله وایي وجاء ربك والملك صفا صفا، په هغه ورځ به ستا رب په خپل حساب کتاب نه راشي. دا نه دی چې حساب کتاب الله په ملایکو باندې کوي، دا نه دی چې الله حساب کتاب په بل چا باندې پیغمبرانو باندې کوي، نه نه، حساب کتاب له به الله سبحانه وتعالی په خپله راځي. ځکه الله وایي واشرقت الارض بنور ربها، الله وایي په هغه ورځ به دا ځمکه رڼا شي د الله په رڼا سره، د الله په نور سره به د هر څه وپړقېږي. الله به راشي
حساب کتاب به شروع شي. حدیث کې راځي وی هر انسان ته به د هغه او د هغه د پلار په نوم اواز کیږي. هر انسان ته به اواز کیږي. واذا الوحوش حشرت سورة التکویر کې دی الله به څاروي مراجمه کړي په هغه ورځ. یو حدیث کې راځي یو روایت کې وی دا څاروي او زناور به شاته ولاړي دا سرونه به داسې اوچتۍ لګوي او یو بل ته به وایي یاره نن په انسانانو او پیریانو باندې ډېره سخته ورځ ده. نن خو د دوی سره حساب کتاب دی. دا زناور به دا وایي دا څاروي به دا وایي. هر انسان ته به اواز کیږي او حدیث کې راځي چې کله اواز وشي اواز کېدو ولې نو هر یو به داسې بره ګوري که څه زما نمبر دی.